سلامونه لیدونکو ذهن افیشل یوټیوب چینل ته راغلاست په دې هیله چې ښه به یاستئ ملګرو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته د یوټیوب چینل د جوړولو او هغې څخه د پیسو ګټلو طریقه در وښیم ملګرو دا ویډیو د هغه کسانو لپاره ده چې کوم کسان نه پوهېږي یوټیوب چینل څنګه جوړ کړي او د یوټیوب چینل شرایطو باندې خبر نه وي چې څه شرط دی چې د هغه نه موږ پیسې وګټو نو ملګرو دا ویډیو ضرور در سره وګورئ او په دې ویډیو کې ټول معلومات د یوټیوب چینل د جوړولو او همداشان د هغې مونیټایز کولو شرطونه څه دي او څنګه ترې پیسې ګټلی شو هغې په اړه ده نو ملګرو د ټولو نه اول به تاسو څه وکړئ خپل رابه شئ پلی سټور ته او پلی سټور کې به تاسو خپل یوټیوب چې دی هغه اپلیکیشن به تاسو اپډیټ کړئ صحیح ده یعنې یوټیوب به خلاص کړئ او دلته به تاسو سرچ کولی کړئ یوټیوب او هغه به تاسو ګورئ زما هم نه دی اپډیټ نو دا به تاسو در سره اپډیټ کړئ صحیح ده اول به تاسو دا کار ښه چې دا هم تاسو اپډیټ کړو ملګرو تاسو به بیرته راشئ او یوټیوب به خلاص کړئ صحیح ده کله هم چې ملګرو یوټیوب خلاص کړو دلته به تاسو ګورئ دغه ښی طرف ته لاندې دلته یو لیکل شوی دی بیا داسې یا ستاسو عکس وي یا په انګلیسي یا د دوه حرف وي که نه په دغه به تاسو کلیک واخلئ کله چې په دې باندې تاسو کلیک واخیسته ملګرو تاسو سره به دغه صفحه راشي په دې صفحه کې ګورئ تاسو ته خپل نوم به وي یا ستاسو جیمیل چې کوم جیمیل وي که نه هغه نوم به وي صحیح ده هغه به تاسو دلته سلیکټ ګورئ د دې نه مخکې تاسو هغه کار وکړئ چې داسې یو جیمیل باندې جوړ کړئ چې هغه تاسو پاسورډ وي ځکه چې داسې یو جیمیل چې هغه تاسو سره پاسورډ نه وي نو بیا مه جوړوئ ځکه دا آینده کې بیا تاسو بل موبایل واخلئ بیا به هلته تاسو سره مشکل وي داسې چل وکړئ چې دا تاسو جوړ کړئ او هلته داسې جیمیل باندې چې هغه تاسو سره پاسورډ وي او تاسو نه ورکېږي صحیح ده او که چېرته تاسو غواړئ چې فرض مثال تاسو دا دغه چې دی نه پوهېږئ چې کوم جیمیل باندې دی نو تاسو به دغه دې خوا د اپشن ګورئ په دې باندې تاسو کلیک واخلئ د تاسو سره خپل ټول جیمیلونه راځي کله چې کوم جیمیلونه تاسو سره خلاص وي موبایل کې هغې کې به تاسو فرض مثال تاسو 15 جیمیلونه لرئ هغه کې تاسو داسې جیمیل وي چې هغه پاسورډ او هر تاسو سره وي هغه به سلیکټ کړئ صحیح ده هغه هم چې کله سلیکټ کړو بیا به تاسو د همغه جیمیل باندې چینل جوړېږي صحیح ده نو دا به تاسو اول سلیکټ کړئ بیا به هغه نه وروسته دلته راشئ او نور سیټینګ به وکړئ نور سیټینګ دپاره به تاسو دلته په ګورئ دغه نوم نه لاندې دلته به ستاسو خپل نوم وي صحیح ده د دې نه لاندې لیکلي کریټ ا چینل په دغه باندې به تاسو کلیک واخلئ کله چې په دې باندې تاسو کلیک واخیسته ملګرو تاسو سره به دغه بله صفحه خلاصه شي چې په دې صفحه کې درې سیټینګونه دي صرف درې سیټینګونه لومړی برخه چې دا هغه پکچر دی یعنې تصویر د چینل تصویر تاسو تر ټولو نه ښه طریقه دا ده چې تاسو لوګو جوړه کړئ کنوا کې صحیح ده کنوا کې تاسو یو دغه دی یو اپلیکیشن دی تاسو وګورئ هغه کې لوګو جوړه کړئ ډېر اسانه 15 دقیقو کې لوګو جوړېږي صحیح ده چا د پیسې به مه ورکوئ نو لوګو جوړه کړئ هغه دلته اپلوډ کړئ صحیح ده او دویمه برخه چې د هغه نوم دی یعنې ستاسو چینل څه نوم دی صحیح ده نو لکه زه فرض مثال زما نوم چې دی ذهین افیشل دا د یوټیوب چینل نوم دی که نه تاسو یو داسې نوم خوښ کړئ چې هغه بیا تاسو نه چینج کوئ آینده کې او تاسو همغه نوم وي صحیح ده هغه چینل نوم آینده کې وي ځکه چې شاید تاسو یو وخت کې اوس سبسکرایب نشته یو وخت تاسو کال 2 کاله وروسته تاسو 10,000 20,000 50,000 1 لک سبسکرایب وي نو بیا به تاسو هلته نوم نشئ چینج کولی داسې اول سر نه ښه نوم انتخاب کړئ صحیح ده نو هغه به تاسو ورکړئ پکې او درېیمه برخه چې د هغه هینډل دی هینډل مقصد دا چې یعنې ستاسو د چینل یوزر نیم دا معنا چې کله تاسو چینل وي او هغه ستاسو مشخص یوزر نیم یعنې بل چینل بیا په دې نوم باندې نه راځي یعنې څومره چینلونه چې په یوټیوب کې دي هغه خپل هینډل یعنې ادرس لري دا ستاسو ادرس دی مثال د ادرس دی دا هینډل یعنې هر یو خپل ادرس لري او ستاسو دا یوزر نیم چې ستاسو به جدا وي نو که چېرته یو څوک غواړي ستا چینل سرچ کړي دا هینډل ورکوه ورته نو هغه هینډل چې دی ستا چینل به ورته ډایرکټ راځي صحیح ده سرچ کړي ډېره اسان طریقې ده نو دغه درې برخې دي صحیح ده په دې کې نور یو شی هم پکې نشته دی نو دا شیان هم چې مکمل کړه بیا به تاسو کریټ ا چینل ګوره په دغه ځای به کلیک واخلئ لږ منتظر شئ نو ستاسو دغه چینل چې دی جوړ به شي ګوره لیکلي کریټډ چینل کریټډ صحیح ده بیا به تاسو یو باندې کلیک واخلئ او دلته به وګورئ ویو چینل به لیکل شوی ګورئ دغه نوم نه لاندې چې کله تاسو په دغه نوم نه لاندې په دې ځای باندې کلیک واخلئ ستاسو دغه چینل به تاسو ته خلاص شي ګوره ما سره اوس بیخي یو ویډیو هم نه ده اپلوډ شوی او زما دا
چینل جوړ شو. نو ملګرو نور داسې خاص څه نشته پکې دی کې صرف دا چینل جوړېده همدې ځای پورې وو خو نور سیټینګونه شته دی هغه به انشاءالله زه آینده کې تاسو ته ویډیو جوړ کړم ځکه اوس که ته هغه باندې ویډیو جوړ کړم ډېره به ویډیو اوږده شي هلته ټیګونه دي او نور شیان دي لږ لږ سیټینګونه نور هم شته دی هغه به زه انشاءالله بله ویډیو کې تاسو ته دروښیم خو صرف تاسو چینل کریشن یعنې چینل جوړېده همدې ځای پورې دي تاسو دا وکړئ. اوس راځو شرطونو ته یعنې څه شرطونه لري چې هغه یوټیوب موږ ته پیسې پرې راکړي. کله چې فرض مثال مونږ یو چا سره کار کوو بیزیکلي په دا اوس نړۍ کې که نه هغه وایي چې زما دا شرط دی چې ما ته به ته سبا د 8 بجو نه تر مازدیګر 4 بجو پورې کار کوي نو زه بیا تاسو ته تا به زه بیا پیسې درکوم صحیح ده ځکه مفته خو څوک چاته پیسې نه ورکوي که نه یوټیوب هم همداسې دی یعنې تا ته داسې مفته پیسې نه درکوي چې ته ووایې چې زه بس چینل مې جوړ کړو او ما ته به اوس یوټیوب پیسې راکوي نو داسې هېڅکله هم نه د ملګرو ښه ګورئ اول شرط دا دی چې تاسو چې کله ویډیو اپلوډ کوئ نو داسې ویډیو به نه اپلوډ کوئ چې هغه یوټیوب کې یو ځل اپلوډ شوي وي خدای دې کړي چې ته سل ځل ایډیټ کړي یعنې وړوکي کې کټ کې را کټ کې هېڅ کله هم نه چې هر څومره کټ را کټ کې نو ته به اوس تا ته سټرایک نه راځي کاپي رایټ نه راځي درته خو کله چې مونیټایزیشن ته اپلای کوې بیا تا چینل نه مونیټایز کېږي یعنې پیسې نه درکوي درته صحیح ده نو اول کار دا وکړئ چې هېڅ یوه ویډیو چې یوټیوب کې اپلوډ شوي هغه به نه اپلوډ کوئ سمه ده. دویم شرط په دې کې څه دی دویم شرط دا دی ملګرو چې تاسو دغه چینل چې دی باید زر سبسکرایب پوره کړي زر سبسکرایب باید تاسو ولرئ دا معنا نه لري دا چې ځینې خلکو دا ذهن کې وي چې یو کال کې به پوره کوي هغه خبر نه ده که ته په یو ورځ کې پوره کوي که ته په یو میاشت کې پوره کوي که ته په یو کال کې که ته په 10 کالو کې پوره کوي هغه هېڅ دوی ته مهم نه ده هر وخت چې تا پوره کړو یعنې زر سبسکرایب باید ته پوره کړي صحیح شو دویم شرط دا دی او دریم شرط څه دی دریم شرط دا دی ملګرو چې ستا کومې ویډیوګانې دي خپله د جوړې کړي وي په اے آی د جوړې کړي وي هېڅ مشکل نشته دی اے آی ویډیو هغه کوي خپل اواز نه استعمالوئ خپل مخ نه راولئ پکې صرف ایډیټ کوئ اے آی باندې خبرې کوئ او کار کوئ ویډیو جوړې کوئ صحیح ده نو هغه ویډیوګانې باید ستا 4000 ساعتونه وکتل شي ګورئ منټونه نه دي ساعتونه دي دقیقې نه دي ښه چې تاسو وایئ 4000 دقیقې 4000 ساعتونه یعنې تاسو د 4000 ساعتونو په شپېتو باندې تقسیم کړئ بیا څومره دقیقې راځي هغه به تاسو ځان ته معلومي کړئ نو دومره باید تاسو ته پوره کوئ صحیح ده دې ته 4000 ساعته واچ ټایم باید تاسو پوره کوئ واچ ټایم باید ملګرو تاسو په یو کال کې پوره کوئ یعنې لاس 365 ورځو کې سبسکرایب هر څومره وخت دی فرق نه کوي خو واچ ټایم د لاس 365 ورځو حسابېږي یعنې که چېرې تاسو یو کال او یو ورځ وشوله د واچ ټایم داسې نه ده چې تاسو به یو کال واچ ټایم ریموف کېږي مطلب دا ده چې هغه کوم اوله ورځ تاسو چینل جوړ کړی دی په هغې ورځ چې کوم ورځ تاسو ته واچ ټایم راغلی وي هغه به ریموف کېږي او د نوې ورځ به حسابېږي یعنې لاس 365 ورځو کې به تاسو دغه واچ ټایم پوره کړئ چې ډېر کافي وخت دی که تاسو 2 ویډیو هم وایرل شي نو ستاسو دغه واچ ټایم پوره کېږي 4000 ساعته واچ ټایم او زر سبسکرایب دا چې کله تاسو پوره کړئ ملګرو نو بیا تاسو ته بله مرحله راځي هغه به زه تاسو ته تیار ووایم تاسو دومره کار وکړئ هم ډېر دی که بیا تاسو کوم مشکل سره مخ وئ نو ما ته اړیکه راسره نیولی شئ صحیح ده زه در سره کومک کولی شم نو بیا بله مرحله دا ده ملګرو چې د مونیټایزیشن ته اپلای کېږي صحیح ده دوی ته اپلای کېږي او یو اډسنس اکاونټ پکار دی چې تاسو ته کوم باندې پیسې دوی رالیږي نو هغه بیا وروسته خبرې دي او اپلای کېږي هغوی بیا چې کوي یو هفته وخت نیسي بیا تا چینل ټول ویډیوګانې ګوري چې خپلې دي که پردۍ دي هغه نه وروسته تاسو ته مونیټایزیشن درکوي کله چې مونیټایزیشن تاسو درکړه ستاسو اکاونټ پیسو ته جوړ شو بیا چې هغې نه وروسته تاسو ویډیو اپلوډ کوئ تاسو ته به پیسې راځي او بله خبره پکې دا ښه خبره دا هم ده چې داسې نه ده چې تاسو مونیټایز شو اوس مقصد یو کال وروسته مونیټایز شو یا 15 میاشتې وروسته یا یو میاشت وروسته نو ستاسو دغه اوله ویډیو چې مقصد دا چینل جوړېدو سره اپلوډ کړي وي په هغې به هم تاسو ته بیا پیسې درکوي یعنې هغې ورځې نه وروسته به کوم ویوز راځي ستا په هر ویډیو چې راځي که مخکې دې اپلوډ کړي وي که اوس هغه نه بعد اپلوډ کړي نو تاسو ته به پیسې درکوي صحیح ده نو دا ملګرو لنډ معلوماتو د یوټیوب چینل او د هغې څخه د پیسو ګټلو انشاءالله دومره شرایط سخت نه دي کار وکړئ او چینل جوړ کړئ او پیسې به کې وګټئ دې کې ډېر زیات نور ښه پروګرامونه راځي یوازې دا نه ده چې تاسو به یوټیوب پیسې درکړي یوټیوب هم درکړي درته تاسو بیا دې کې سپانسري کولی شئ ډېر شیان دي خپله به تاسو ته معلومات وشي نو کار وکړئ چینل جوړ کړئ او مخکې لاړ شئ پیسې وګټئ صحیح ده
نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او بل اخر کې مهمه خبره ده چې که چېرته تاسو غواړئ چې زه تاسو ته ویډیو ایډیټینګ همدا شانتې تمنیل ډیزاین لکه د ویډیو په مخ باندې چې کوم عکس وي هغه او همدا شانتې نور چې کوم څه ضرور دي په دې کې یوټیوب کې هغه په اړه هم تاسو ته ویډیو جوړ کړم ما ته تاسو ضرور کمنټ وکړئ صحیح ده ضرور کمنټ راته وکړئ چې زه پوه شم چې خلک یې غواړي نو زه بیا تاسو ته ویډیو پرې جوړه کړم نو تر بیا ښې چارې او ښه وختونه ولرئ دعاګانو کې مو یاد ساتئ د الله په امان